یو د تاسو بل هغه وخت مسجدونه د داود خان په وخت خلاص و. زه سن مې لوړه ده، زما د داود خان کودتا او د هغې نه وروسته له ټول زما د سترګو لاندې تیر سوي، لکه څنګه ریاضیه خور وویله د کودتا مې داسې یادېږي لکه پرون. داسې نه و چې هلته من تا په عموم شکل د کمونستانو او د چپیانو په رأس په دولت کې او نور هغه کې د دې ډېر حمایه کېده. د هغه خبر اصلي علت دا و چې د داود خان د ویښ زلمیان په نامه اصلي هلته و چې دا داود خان هم په هغه کې و. دا ورونو ته معلوم دي هلته دې پلان درلوده. کاملا دا خبره سره موافق یم. دا خو تاریخ پاڼې دي چې تاسو یې اړوئ. زه هېڅ دغه کې یعنې دغه زه نه دغه کوم څه ورته وایي د سوال لاندې نه بیایم. ولې زه ما ستاسو نه یو سوال دی، یعنې په دغه وضعیت کې چې داود خان په دوره کې وو، دا مناسبه وه چې د افغانستان نه دی د اسلامي چې کوم نهضت و د دې مشران لاړ شي د پاکستان خاورې ته. تاسې دې ته بیا هجرت هم ویوئ، یعنې تاسې ته پاکستان په هغه وخت کې دارالهجرت ښکاري نو، یعنې دغه په پاکستان کې دا شرایط مساعد و، دلته نه و مساعد، هلته تل کوم مشکل موجود نه و. دلته ګوره روسان نه دي راغلي، په افغانستان کې کمونستان په قوت کې نه دي، ځکه رئیس جمهور داود خان دی او دولتي نظام اوس هم هماغه د شاهي نه راپاتې نظام دی. موږ داسې خبره نه کوو چې دا زموږ د څه ورته وایي د وروسته چې کله کمونستان به حکومت اخلي او اختناق رامنځته کوي او وژنې تاسو د یاد وکاږئ، تاسو داود خان ته چې دی بالکل برات ورکوي. داود خان د ژوند اوله دوره د رئیس جمهوري اوله دوره ګورئ تواب صاحب تاسې ویلي، ګورئ تاسې ویلي ستاسو د سلطان صاحب خبرې زه تکراروم. ګورئ ستاسو د سلطان صاحب خبرې تکراروم. زه درته وایم داود خان ته موږ په کوم نظر ګورو. داود خان د کودتا پیل دی، بیا بیرته راګرځېدل دي، د عربي هیوادونو سفر دی چې د هغې سفر نه کله راګرځي او بیا د څه سره مخامخ کېږي. تاسې بیا ولې راونه ګرځېدلې؟ ستاسې مشران بیرته ولې رانغلل؟ که نه بیا هلته خو زموږ مشران خو هغې اعدام کړل، په شهادت یې ورسول. مونږ خو اعدامولو، مونږ خو یې وژلو، مونږ خو یې نه پرېښودلو. زموږ د خاطره خو چې دی چپیان چې دی ټول په خوا او شا کې کېنولي، ټول کلیدي پوسټونه یې ورته ورکړي وو. مونږ خو د همدغې ظلم و ستم له لاسه چې دی هجرت کړی و. یعنې تاسې د سیاست په نتیجه کې لاړئ پاکستان ته، نه د اسلام د خطر. اصلي ټکر دا و، نه اسلام ته خطر په دې باندې، ځکه چې ټول افکار چې دی چپي افکار چې دی په هر ځای کې تدریسېدل. پوهنتون د ټول د شولیانو د لیننیزم د افکارو څخه ډک و. اجازه راکړه ګوره ورور، وزیر تجارت بود و عضو KGB در زمان جمهوری داود خان. داود خان خودش بود یا کس دیگه بود؟ در زمان جمهوری داود خان جلالت وزیر تجارت بود در افغانستان در حکومت داود خان و عضو KGB بود و امرایش سفری که به عربستان سعودی داشت امو تمام راپور به روسیه داد و امو بود که روسا موافق شدن که از طریق ما موافق، ما میرم هیچ یعنی رد نمی کنم، ولی اینمی وضعیت ایجاب ازیره میکنه و اقبال صاحب تا جواب درکوم دوی نه درکوي، دوی ډارېږي وروره. بل زه یو شی درته وایم، دا د سلطان حمید څخه تخلص کوي، لکه دغه عبدالله محب غوندې. حمید د ده مشر ورور ده، د اسلامي او قمندانو ډېر پیاوړی مجاهد په لوګر کې. حکمتیار چې راغی ولاکه یې لیفټ ورکړی. د ورور خسر ده مدیر سید رحمان وزیر دفاع او د سپینې شګې دا د ما ماما یې پېژني. حکمتیار چې راغی ولاکه یې لیفټ ورکړی. جمعه خان همدرد په شمال کې چغې وهلې د دغه عکس یې لګولی و، ورته راغی حکمتیار ته لیفټ یې نه ورکو. دغه حکمتیار سیاف رباني چې وروره لاړل پاکستان ته استخدام شوي وو. زه د تواب عبدالله د پلار جهاد باندې هېڅ شک نه لرم، د سلطان حمید په ورور شک لرم، په خسر شک نه لرم. خدای دې خیر ورکړي، باغیرته و، باناموسه و. خدای دې دوی دغه نسل ته اجر ورکړي، ښه جهاد یې کړی. دغه 15 رهبران چې وو له مجاهدینو یې نیولې، تر پیره تر بله استخدامته یې سوي وو. په یوه کوټه یې جنګ و. اول چې دغه 15 لاړل دغه محصلین، یو اتاق یې ورکړی، یوه کلي حکمتیار سره وه، بله رباني سره وه. په هغو یو اتاق یې جنګ سو. له همغه جنایدي ولې خان دمه تواب عبدالله په خدای داسې خبرې خو ډارېږي، غږ نه کوې وروره. دغه ته چې د پلار د شهید سوی ده، تا ته هېڅ شي درکړي دي؟ لایقه مې تکړه مې پیسې هم نه حزب ته خلک دې دپاره نه راځي چې حزب ورته څه ورکړي. سمې خبرې دلته نه کوئ وروره. دلته ریفرنسونه 57 52 ببخشین اجازه بدین شخصی نسازین. سکنین موضوع شش جدی است، موضوع تاریخ افغانستان است، موضوع اشغال افغانستان است. یک حزب اسلامی که مخالف اشغال نبوده، تمام مردم
خب بسیار ببخشید ما مایک بند کردم. یک دقیقه ډاکټر صاحب تاسو یو ډېر مهمه خبره ته د اشاره وکړه. زه به د جبار صاحب نه دا پوښتنه د تاسو پوښتنه به زه د جبار صاحب نه وکم ځکه دا خو یو خبره ده. جبار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د استخباراتي مداخله چې یعنی دغه پوروستو کې چې جهادي رهبران شول حکمتیار صاحب او د نور مشران دا وی استخباراتي خلکو لکه څنګه چې جلالر یو استخباراتي سړی او دا چې روسته بیا د افغانستان د خلکو جګړه منګه څنګه تحلیل وغه یو جدا بحث دی. تاسو د دې جواب تاسو دې ته څه جواب لرئ؟ ولرګ د حکمتیار زوی چیرته د ابراهیمان دغه اوس دغه سلطان دکتر حمید صاحب خبر یک دقیقه جبار بیادر من برش گپ میزنم. ما که سلطان حمید شو گپ زدم در واتساپ. پدرش رفت در دبی تا شد، بچه خود از پاکستان طلبش رفت مالزیا کت خود برد. چی میکنه در پاکستان بچه ازی؟ چی میکنه؟ حالا هجرت هم نیست، دیگه هم نیست. د بحث دی و درګه باول سمې خبرې کوي نه راټیټوي ګوره نه سلطان صاحب حکمتیار صاحب د دې بحث یو مهمه برخه ده. ډاکټر صاحب زموږ وخت د تاریخ په اوږدو کې یاد کړئ د تاریخ په اوږدو کې یاد کړئ د تاریخ په اوږدو کې یاد کړئ هیڅ مشکل نشته دی چې کله وخت راشي ضرورت راشي ما ته 2 دقیقې وخت راکړه چې دا دومره میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، میلیونه افغانان هلته هجرت کړی د ژوند کوي، خو یو حبیب رحمان دې پکې کنه نو افلاطون خو نه دی حکمتیار زوی دی پکې کنه دا دومره افغانان موجود دي دام دي کنه تواب عبدالله کېږي مرګ كل نفس ذائقة الموت یو دقیقه ما ته وخت راکړه یو دقیقه یو موضوع غار نه د ستا ما څه دومره غټ کړی دی او قایلوني او بل سړی دی او لوچک سړی د پلار یې مشرموي یو دقیقه ما ته وخت راکړه یو دقیقه ما ته اوس موږ هغې پورې کار نه لرو. شخصي ژوند اوس هغه موږ ته دومره مهم نه دی، موږ ته اسلام مهم دی، موږ ته وطن مهم دی، موږ ته ارزښتونه مهم ټول وطن یې وهغه ورور او کوني شاید دلته د ما ته غټ کړی دی. ګوره دا چټیات اوس د هغې په اړه بحث نه دی. یو کار به کوو چې عفت د کلام مراعات کوو. یعنی سیاسي طور په چا باندې لګول یو خبره ده ولې چاته دغه یو نوم غستل بل دغه دی. نو لطف وکړئ چې په احساساتو کې چې یاست خپل خبرې به سره دغه ساتو د ادب په چوکاټ کې ساتو. د دې سپیسونو او د دې ټویټر یو حواله ده چې موږ ته اجازه راکړي چې دغه یو بل سره چیلنج کو. یعنی دا زه چې مانه چې څوک سخت سوال وکړي هغه داسې نه دی چې زما شخصیت د سوال لاندې بي یا ټول زما ژوند د سوال لاندې بي. فقط ما یو خبره وکړه یو نظر مې وړاندې کړ، هغه نظر زما د سوال لاندې بي. دغه سړي سره مثلا تواب صاحب زما شاید چې ما تواب صاحب کې شاید په یو کوڅه کې غټ شوی یا یو منطقه کې یو محله کې شاید ډېر نږدې ملګري وي سره، اوس هم په دغه ټویټر کې چې لږ سره مخ شوي وي سره ملګري یو. سلطان صاحب سره همدغسې شاید چې موږ په یوه محله کې غټ شوي وي شاید چې موږ خو پرېږده اولادونه هم سره ملګري وي کنه. دا کوم شخصي دشمني هیڅوک چا سره نه لري دلته، نه شخصي دشمني شته دی نه شخصي څوک په چا باندې حمله کوي. یو بل نظریات به چیلنج کوو، د یو بل نظریاتو باندې به سوالونه کوو، د یو بل نظریات به د اصلي هدف د ډایالوګ هم دغه دی چې موږ دې ته ورسیږو. یعنی که څوک وایي چې مجاهدین سپین چرګان دي زه فکر کوم چې دا خبره اوس دلته کافي چیلنج شوله. که څوک وایي چې خلقیانو پرچمیان مثلا کم جسټیفیکیشن لري یا کم دغه لري دلیل چې څه شی چې په افغانستان کې واقع شوي دغه خبره هم ثابته شوې ده. یعنی افغانستان په دې تیرو 500 کالو کې کله کله موږ داسې په عادي سره خبرې پې کوو. په دغه هیواد کې دغه نن 10 میلیونه خلک د فقر سره مخ دي او په دغه فقر کې دغه ماشومان د خوارځواکۍ نه مړ کېږي، د ډوډۍ د نشتون نه. یعنی داسې یو وخت راځي غرمه راځي مور په کور کې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته یې ورکړي، هغه ماشوم سوی تغذیه کېږي. په دې کې دغه خلک چې دلته ناست دي د هر شي دفاع کوي دا ټول په هغې کې رول لري. منګه د یو هیواد پایس پاتې شوي وي منګ کولی شول چې دغه د مور په دیګي کې منګ 1 کیلو وړه اچولي وي دغه ماشوم بیا نن د خوارځواکۍ نه مړ کېدلی. دغه بحثونه دا خو یعنی دغه بحث په دغه مسؤلیت باندې کوو. مسؤلیت دا نه دی یعنی دا جهاد یو خبره ده ولې د صدر اسلام جهادونو خلک د فقر نه ایستلی دي، خلک یې د جهالت نه ایستلی دي، خلک یې د بدبختۍ نه ایستلی دي، بدبختۍ ته نه دي ورټېل وهلي. دا شیان به منو سره یعنی دغه خبره دغه څپې او مرحلې په دې باندې موږ تحلیل کوو چې هره مرحله خپل دلایل لري، خپل شیان لري او په دې باندې موږ بحث کوو. که داسې ونه کړو او سره پرېږدو
یعنی او زه یو شی چې زما ته ډیر زیات د قابل د احترام دی هغه اشخاص چې اوس هم په خپل عقایدو او په خپل حزبونو ولاړ دي، ځکه دا هدف باید دا نه چې موږ دا حزبونه د منځه ویسو، دغه حزبونه بیرته کولی شي چې په همدغه ساختارونو باندې افغانستان بیرته را جوړ شي. دا داسې عادي مه ګڼئ. دلته دا خبره چې موږ چالنج کوو دا زموږ د چالنج هدف دا نه دی. هغه خلک چې سیاسي فعالیت لري او یو ډله لري یو کار کوي، زه فکر کوم چې توانایي د عمل بیا پیدا کوي. په هر صورت باندې یعنی دلته د شخص خبره د شخص پورې تړلې نه ده. دا بحث دلته د دې لپاره کیږي چې دغه شیان سره وڅېړو. اوس د خلقانو د پرچمیانو نه مخکې موږ 8 کاله 9 کاله وخت لرلی، ولې موږ د یو ملت په حیث باندې ونه توانېدلو چې هغه تراجیدي چې په موږ را روانه وه، که هغه په پاکستان ته تګ وو، که هغه افغانستان ورانېدلو، که په افغانستان باندې د روسانو حمله وه، که هغه داود خان غلط تصمیمونه او که هغه بیا وروسته د کمونیستانو غلط تصمیمونه او د دې مخه موږ څنګه نیولی شوه؟ دا خو باید لار نه شي که نه چې هله فلاني زما باندې اختناق راوستلی، زه منډه کوم هلته پاکستان کې ISI راته ناسته ده، کوټه هم راکوي، پیسې هم راکوي. دا زه بیا تور نه لګوم، خو څه لاړو KGB ته، څه لاړو پاکستان ته، په افغانستان کې هم جګړه وکړله. جګړه زه فکر کوم تر ننه پورې دوام لري، خو دغه نسلونه خو په هغه جګړه کې راغټ شول چې دغه فکرونو ته موږ ورسېدلو. په هر صورت زه بیرته راګرځم. سلطان صاحب تاسې څه ویل، تاسو ته بیرته مایک در کوم. مننه کور مو آباد سلامت لکه د دواړو نظرونو تعادل وساتئ. دا به یو دقیقه زه یو دوه خبرې لنډې لرم. یو خو دا د ګورئ که یو څوک له چا سره یو خوله نسواره چي، که څوک له یو چا سره یو سګرټ وهي، که څوک له یو چا سره یو قیلون وهي، دا د یو چا شخصي ملګرتیا د یو چا سره. وروره جمال الدین د پاک سړی ده، ودرېږه صلاح الدین د دغه ته ولې اهمیت نه ورکوي چې دا ټکې راوستی ده. ودرېږه جمال الدین د وروره ګوره زبي جانه ته خو نه په جمهوریت کې جمهوریتي پاتې شولې، جمهوریتیانو رسوایي دې وکړله، طالبانو ظالمانو مایک بند کړئ، نور پسې ویده شئ. آرام کړله. خیر سي، کور آباد سلامت. راځئ دې بحثونه تېرېږو، راځو اصلي موضوع ته. ګورئ زه دومره وایم چې د سردار داود خان چې کله رئیس جمهور شو، تاسو لاړ شئ د هغه کابینه وګورئ چې د سردار داود خان په کابینه کې څوک وله، د هغه جوړښت څه قسم. وګورئ حسن شرق پکې صدر اعظم و، حسن شرق د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت کې هم صدر اعظم پاتې شو. ډاکټر عبدالمجید د عدلیې وزیر و، کمونستانو په وخت کې هم و. عبدالله د مالیې وزیر د کمونستانو له جملې نه و. فیض محمد د کورنیو چارو وزیر و. سلطان صاحب باچاګل وفادار د سرحداتو سلطان صاحب خیر تاسې د داود خان په خلاف باندې په پاکستان کې انسجام د دې خاطر شروع کړل چې د هغوی په کابینه کې کمونستانو. ګوره موږ د څه دپاره دغه مقابل کې دغه دریځ راښکاره شو. یو خو دا ده چې سردار داود خان په مستقیم شکل باندې کمونستانو به ویل چې دین اپین ده، د دین بې حرمتي کوله، ویلي وای دین د دغه جامعې دپاره اپین ده او دا خلک پې باندې روږدي شوي دي، د افغانستان د ترقي د مخنیوي باعث ګرځېدلی دي. دا به په پانتون کې علني دغه د روضیه خور دلته شته علني دین انکار نه کوو، دا انکار نه دی. ولې نه زما سوال تاسو ته چې په دې سوال زه د سره دا ګورئ